السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه خیر دی برابر یې؟ ډیر ښکلی پیغام دی، ډیر ضروری پیغام دی، ډیر خاص پیغام دی. د ملګرو سره ویډیو هم شیر کړئ، د ملګرو سره ویډیو هم شریکه کړئ. کم افسر کاغه دغه نوشهره د تانه ایسیچو صاحب دی، کاغه ډي اس پي صاحب دی، کم چې دا ملزمان نیولي دي هغه افسر د پاره دلته زموږ ملګري ناست په سعودي عرب کې باقاعده دی، هغه موږ خپل نمبر راکړي یا د خپل نمبر راولېږي. هغوی وایي چې د دغې مینې د دغې محبت د دې نرتوب د پاره به هغه مونږ راولو بار ملک ته سعودي عرب ته عمرې له. دا ملګري وایي چې دا به مونږ به راولو عمرې له. دا ټول ملګري را سره ناست دي چې په دې کې باچا صاحب دی، شفیع بھائی دی، رفیع بھائی دی او عباس بھائی دی، اجمل بھائی دی او حاجی حیات خان صاحب دی. د دوی له طرفه دغه پیغام دی چې دا سړی به مونږ راولو عمرې له. کم پولیس والا ایسیچو صاحب کوي که ډي اس پي صاحب وي که هغه هر چا چې په دغه تاڼې چې څوک انچارج دی چا چې دا ملزم نیولی دی د هغه دپاره به یې دوی دغه دا ملګري دي دغه اعلان یې وکړو. اول خو یې وي چې مونږ له پیسې لیږو، خو ما ورته چې نه په پیسو باندې به غریب څه وکړي، پیسې باسم د هغه سره یي. د ټولو نه بهتر خبره دا ده چې هغه مونږ راولو دلته بار ملک ته عمره به وکړي. خاص د دې غیرت، خاص د دې پښتو دپاره چې زمونږ د کې پي کې پولیس پلاس کې ټولې ګوتې یو شان نه ټیک ته ښه بم پکې خراب بم پکې هغه بېله خبره ده. خو مونږ د خپل خیبر پښتونخوا په پولیسو باندې فخر کوو، بیا هم ورته سلام کوو. دغه سړی چې کم دی، دغه افسر چې کم دی، دغه چې هر څوک دی یا د نمبر مونږ له راکوي چې مونږ ورسره خبرې وکړو او دا پیغام هم هغه ته ورسوئ. حاجي صاحب تاسو خو راولی دا په څه جذبه کې راولی دا سړی؟ اصل کې ماشاءالله د دومره د غیرت کار وکړو، د خاص کر د پښتنو چې کومه غوسه وه او خلک ډېر زیات غوسه مو هغه انشاءالله د بس چند ګنټو کې هغه کور کړه که نه مجرمان یې ونیوله. او مخکې د عدالت کار دی، د پولیسو خو پکې صرف نیول دي که نه، د پولیسو خو نور څه کار نه وي. نو یاره موږ هغه ته سلام کوو او د خپل ګروپ د طرف نه چې کوم کې موږ شفیع دی او رفیع الله دی او امجد بھائی دی او اجمل دی او زیما موږ عباس دی، د خپل ګروپ د طرف نه د لپاره د عمرې اعلان کوو، 500 مطالبه هم کوو انشاءالله. او مطالبه ته د 500 هم کوو. هغه خو ایسیچو صاحب پل لیکل دي هغه به کوي. باقي زه وایم چې برای راست پانسي کې به دغه پل د پاسه قسم په خدای چې پرون هغه ټایم شو دا ټایم شو پرون مونږ ویډیو کتلې ده زمونږ د ماشومه د سترګو نه ده وتې، زمونږ د زړه نه ده وتې. دلته چې څونه ملګري هم ناست دي، څونه مسافر چې دي، څونه مسلمانان چې دي، د هېڅ چا د زړه نه ده وتې. دغه ملګری چې کم دی باچا موبایل هلته لږ ونیسه نو دغه چې کم دی دا ټول ملګري وایي چې دغه افسر مونږ راولو عمرې له باقاعده. ولې چې یو خو یې ښه د نرتوب کار کړی، د غیرت کار یې کړی. عالن کې بخښنه غواړم بېګا مې پکې یو ویډیو د ټوپکمار وکتله، هغه وایي چې د دشمنۍ کیس هم غالبا په دې کې انوال دي. نو مړه دا ځان ته غیرتي وایي، دا ځان ته پښتون وایي چې ته په دشمنۍ کې ماشومان وژنې، ته زنانه وژنې، نره مخامخ ورله ورشه چې پته دې ولګي. د هغه به هم څوک وي داسې خو به نه وي، هغه پلار مسافر و، هغه ښه خانداني خلک، ښه خانداني کور. نو هغه هم بېګا ویډیو کړی و، ټوپکمار ویډیو غالبا تاسو ما کتلې وه، ما که اورېدلې وه. نو به یې هغه ته هم دا پیغام وررسو، دا خبره ورته کوو چې به ته پکې د ټولو نه سیوا چې کم دی نو لاس وساته او واله په دې باندې خبرې وکړه. نو د ټولو مهرباني او دې ملګرو چې کوم اعلان وکړو نو به یې د دې ملګرو اعلان هم دقه دی، وایي چې مونږ یې عمرې له راولو، کدا سبا وزګاری، کدا بل سبا وزګاری، کدا هفته بعد وزګاری، کدا میاشت بعد وزګاری. بالکل. او دې سره سره مونږ خپل یو بل اپیل هم کوو که نه چې کم چاته دا کیس تللی دی، کم جسټس دی، چیف جسټس دی، چا څه کم دی، انا مونږ دا مطالبه کوو چې دې کس لازم پانسي ورکړی شي. یو له خو پکار ده، یو له خو لازم پانسي پکار ده چې نور به وروسته شاته داسې څه کار نه یو له نه دا دوی نیولي دي غالبا چې دوه کسان دي، دوه کسان یې نیولي دي. ودې سي قسم په خدای سکروټې دي د پاسه بلې کې د یو کس پانسي کې بیا څوک دا کار وکړي، چې یو کس پانسي شو بیا به څوک دا کار نه کوي، نه به کوي، نه به کوي، نه به کوي. خو په خپو درته پرېوځو چې یو کس پکې پانسي کوي. سوالونو خو هم درته خولې وشلېدلې په د مرګونو شونو. دا څه وایي؟ سلامونه ضمیر بھائی، یو غزل به واپس لاړ غوندې وستا شاعره ښایسته ده. مهرباني وروره په دې ټایم کې هم ته د غزل غوښتنه کوي. ارمان دی ارمان دی ارمان دی. لږ سوچ وکړه، لږ دا ځای کولاو که دلته لږ دا مازغه کولاو که لږ زړه ته خو وګوره مړه دا مسلمانه
څه شوي دي دا یو ماشومه خو نه ده چې سړی به یو ماشومه خو نه ده چې سړی به پې جاړي دا سبا زمونږ په کور کې راتلی شي ستا په کور کې راتلی شي د نوم مؤمن مسلمان په کور کې دا راتلی شي دا هر پښتون په کور کې راتلی شي دا خو یوازې دا نه ده چې نن په ما ده او سبا په تا ده دا خو بس لمبر دی را روان دی که داسې حال وي نو په بچو باندې څوک بیا سبقونه نه وایي څوک په بچي باندې تعلیم نه کوي څوک په بچي باندې د قرآن سبق نه وایي بس که په کور کې څه کېدی شي ټیک ته که نه مجبوری به بیا هر سړی دغه کوي اصل کې د ضمیر بھائی دا مسنجر دی او که کوم دغه پولیس والا دی نو هغه ان شاء الله رابطه وکړي یا زموږ دا میسج دی ورسوي ورته د مردان کې هم پولیس والا زموږ سره د دنیا ملګري خاپسران په دې کې دي خاپسران به دا ګوري ښه د KPK پولیس په ګوره ټولو ته به دغه خواست دی چې دغه کم افسر چې دا دغه کړی هغه د باقاعده زموږ سره رابطه وکړي دا ملګري چې کم دي زه پکې په خپل هم شامل یم زه ترې بار نه یم که 15 روپۍ تاوان مې خو زه به یې پکې کوم عمرې لی راولو او انشاءالله ځان دې ښه تیار کړي او الله دې ول د دې نه هم نور سیوا عزت ورکړي خدای دې وکړي چې د دې نه سیوا په مور پښتون راوړي دا چې په هر چا کې دا ماده نه وي دنیا خلک دی د دنیا خلک په دې دنیا کې ګرځي بلا خلک دی خو شکر الحمدلله بیا هم د KPK په پولیسو باندې فخر کوو مونږ پې ویاړ کوو زمونږ د وطن پولیس دي زمونږ ښه مطلب مونږ پې فخر کوو ولې چې هر ځای کې که هغه که د مطلب که د دیر پولیس دي که د سوات دي که د ملکنډ لیویز دي که د دیر لیویز دي که د باجوړ لیویز دي که د خیبر پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې چې دي نو هغوی ته مونږ دغه خواست کوو چې انشاءالله ډیوټي به هم دقه پې کوي انشاءالله دا پولیس وال دې لازم رابطه وکړي ضمیر بھائی سره لازم او انشاءالله زموږ چې دا کم ملګري ناست دي ټولو د هغه لپاره دا یو او دا ورته لازم به عمرې راځي انشاءالله او عمرې چې کله دا راځي موږ به دلته ښه باقاعده هغه پروټوکول هم ورکوو انشاءالله د هغه د عمرې د تګ راتګ دمام ته د راتلو د هر څه دا یو پهر ګڼي دا پښتانه افسیبه که تا ته دا خبره چا در ومرسوله نو ته په دې باندې ویاړو که فخر پې وکړه دا په تا باندې دا خپل پښتانه پهر کوي په تا باندې ویاړي چې الله دې له دې نه هم سیوا وس درکړي توفیق درکړي که ته په هره تاڼه کې هغه که ته په هر ځای کې افسر یې افسر به ته یې افسر که ته هر ځای افسر به یې الله دې وکړي چې زمونږ په ټول وطن کې دغسې قانون شي دغسې کلک قانون شي خو تا ته هم سوال کوو سر چې دې سړي باندې چې څه دې د وسه کېږي هغه وکړه بس چې ستا څه د وسه کېږي چې څونه یې ته د جهنم تنبو ته رسولی شي هغه یې ته ورسوه او باقي به ورسره مخکې الله پاک راکاږي کوي به ورسره ورکړه لکه چې څه پیغام یې ورکړی به لازمي دی دغه څه کس چې دا رابطه دی اوس انشاءالله چې دا څه وي نو تابعدار یو ته ښه کار ده او هر سړی دې په دغه شعر کې او دا رابطه لازمي چې ده انشاءالله رکلی ورته وایي ٹھیک ده او سر که دا خبره لن کې تا ته در رسي نو دوی وایي چې عمره به مو کي خپل ذکر اسکار مو کوي باقي به ټول د سعودي عرب چکر به ول انشاءالله دا ملګري چې څونه ناست دي سره د پروټوکوله به وایي چې د ده سره به دلته باقاعده په یو غټه سطح به ستا سره دا پښتانه ملګري وي زه خو بس په دغه یو څو ورځو کې در روان یم او انشاءالله چې سر لازمي به درځم که زندګي وه تاڼې ته به درځم چې د کومې تاڼې کومه حدود دي د کومې تاڼې لازمي به درځم الله دې ګل لره خدای دې سره د ټولو KPK د پولیسو سره د پښتنو زموږ د خویندو ورونو د ماشومانو حفاظت وکړي او الله دې روغ لره سر ډېره مهرباني ستا ډېره مننه او زمونږ بیا په اخري کې دغه پیغام بیا ټوپک مار ته ورکوم چې ټوپک ماره مهرباني وکړه ویډیو پې جوړه کړه بیګا مې هم ستا ویډیو کتلې دا ډېر په ښه انداز ډېر په ښکلي انداز الله دې زموږ د پښتنو دپاره روغ لره چې اوبه دود او پانی هغه قصه وکړي ټیک ته او الله دې روغ لره قدرمن شي مهرباني دا لازم د سره دا شیر کوي دا هغه افسر ته ورسوئ او ما ته نمبر پې ورکړم که نه نمبر خاص کر کې موږ درکو نمبر څه مسله نه ده خو بیا نمبر باندې ډېر خلک رابطې کوي او بیا زمونږ دلته کارونه مارونه کوو نو کار سر که داسې دې زما سره رابطه وکړله خو یو ښه که ودې نه کړه نو انشاءالله چې زه اسلام آباد په ایرپورټ کوشم زه به کور ته نه ځم پهله به ستا خواله درځم ته چې هر ځای وې نو مهرباني به وي هغه به مونږ ته ملګري ووایي زه به خیر اوس تپوس هم وکړم ټیک ته سر الله مو عزت وکړه ډېره مهرباني سره د ټولو پښتنو د ټولو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ